پاکستان هغه هیواد چې ځان د اسلامي نړۍ یوازینی اټومي ځواک ګڼي نن نړۍ ته دا پیغام ورکوي راځئ موږ به ستاسو کوربتوب وکړو موږ به سوله راولو خو پوښتنه دا ده آیا دا رښتیا سوله ده که یو بل خطرناک چل په لبنان کې حالات داسې شول لکه هر څه چې ختم شوي وي حزب الله ته داسې ښکاره شوه چې جګړه پای ته رسېدلې ده هر څه آرام شول خو همغه شیبه په ناڅاپي ډول د 300 څخه زیات کسانو وژل شول دا سوله که د سولې په نوم یو مرګونی جال پاکستان وویل موږ تضمین ورکوو لبنان کې به سوله وي خو اسرائیلو بیا هم په لبنان کې خپل جنایت ترسره کړو دا هغه طبیعت دی چې نه بدلیږي هغه فطرت چې په وینه کې نغښتی وي د دوکې فریب او پټو لوبو فطرت نن به زه تاسو ته دا ټول حقیقت روښانه کړم دا چې څنګه په یو پټه لوبه کې یو هیواد بل هیواد د شاله طرفه په خنجر وهي راځئ راشو اصل حقیقت ته د اپریل 8 نیټه سحر وختي پاکستانی وزیر اعظم شهباز شریف یو ټویټ خپروي یو داسې ټویټ چې په ساعتونو کې میلیونونه خلک ورته متوجه شول هغه لیکي په ډیره خوښۍ سره اعلان کوم چې د ایران او د متحده ایالاتو ترمنځ سمدستي اوربند شوی او دا اوربند په هر ځای کې عملي کیږي حتی په لبنان کې هم دلته اصلي ټکی څه دی دا چې انکلیوډیو لبنان یعنی لبنان هم پکې شامل دی یعنی پاکستان نړۍ ته دا پیغام ورکوي موږ تضمین ورکوو چې لبنان کې به جګړه نه کیږي خو یوازې څو ساعته وروسته اسرائیلو پر لبنان باندې د 100 څخه زیات لوی بریدونه ترسره کوي د الجزیره تلویزیون د راپور له مخې په دغه بریدونو کې د 300 څخه زیات کسان وژل شوي او له 1150 څخه زیات ټپیان دي اوس پوښتنه دا ده که اوربن نو دا برید ولې وشو آیا پاکستان نه پوهېده یا پوهېده خو بیا هم یې دروغ ویل دلته کیسه نوره هم خطرناکه کیږي د پاکستان مشرتابه ویلي لبنان هم د خبرو برخه ده په پاکستان کې د امریکا سفیر هم دا تایید کړي خو بل لور ته د اسرائیلو د لومړي وزیر دفتر څرګندونې دا وي چې دا اوربن اصلا لبنان نه شاملوي د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس ویلي داسې کومه ژمنه نه ده کړې لبنان یو جلا موضوع ده دا د اوربن برخه نه ده د دې ترڅنګ ډونالډ ټرمپ هم دا خبره تکراروي خو له بلې خوا د امریکا دننه سرچینې وایي امریکا پر اسرائیلو فشار راوړی او وروسته نتنیاهو ویلي چې موږ له لبنان سره خبرو ته تیار یو نو دا څنګه خبره ده پاکستان نړۍ ته وویل لبنان کې به سوله وي امریکا وروسته وویل لبنان شامل نه دی او اسرائیلو عملی برید وکړ دا یوازې یو غلط فهم نه دی زما په نظر دا یو ترتیب شوی پیغام و ایران ته څه ویل شوي وو اندېښنه مه کوئ هر څه تر کنټرول لاندې دي 2 اونۍ آرامي ده او په همدې باور حزب الله هم ځان آرام کړ خو همدغه وخت برید وشو دا څه معنا لري دا معنا لري چې یو څوک د سولې خبرې کوي خو په پټه جګړه روانوي یو څوک تضمین ورکوي خو بل لور ته مرګ وشل کیږي او دا هغه ځای دی چې د سولې خبرې په سیاسي دوکې بدلیږي تر دې ځایه پورې هر څه یوازې اشتباه ښکاره کېده خو اوس کیسه بدلیږي ځکه دا نور تصادف نه دی دا یو پلان دی همداراز تازه د جمعې په ورځ د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو اسرائیل د بشریت لپاره شر او لعنت دی هغه وایي په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د سولې خبرې روانې دي په لبنان کې نسل وژنه روانه ده خواجه آصف زیاته کړه بې ګناه ملکي وګړي د اسرائیل لخوا وژل کیږي لومړی غزا بیا ایران او اوس لبنان او دا وینه تویونه پرته له درده دوام لري خواجه آصف وویل هیله لرم او دعا کوم هغه کسان چې دا سرطاني دولت یې د فلسطینیانو په خاوره د اروپایي یهودیانو د خلاصون لپاره جوړ کړ په دوزخ کې وسوځي خو د اسرائیل لومړی وزیر د خواجه آصف دی پیغام ته سخت غبرګون وښود او ویل د اسرائیلو نابودۍ لپاره د پاکستان د دفاع وزیر دعا ټکان ورکوونکي او د منلو وړ نه ده خواجه آصف د نتنیاهو له دې غبرګون وروسته خپل پیغام پاک کړ نو دوستانو دې ته وایي دوه مخې پالیسي یو ځل لیکنه کول بیا پاکول د اسرائیلو ظلم غندل اما خپل په زورګونه د افغانستان عام او بېګناه خلک وژل په پاکستان کې زموږ پر پښتنو داسې ظلمونه کول چې د انسانیت د دایرې څخه بهر وي خو که راشو اصل خبرې ته نو د راپورونو له مخې امریکا له څو اونیو راهیسې هڅه کوله چې د ایران سره یو ډول وقفه یا اوربند رامنځته کړي خو یوه ستونزه وه ایران په امریکا باور نه درلود نو بیا څه وشول امریکا یو لاره پیدا کړه هغوی وویل که موږ مستقیم خبرې وکړو ایران به یې ونه مني
خو که یو مسلمان هیواد دا پیغام ورسوي نو امکان لري ایران باور وکړي او همدلته یو نوم مخې ته راځي. پاکستان په ځانګړي ډول عاصم منیر د امریکا له لوړپوړو چارواکو سره مستقیم تماس کې و. یو پلان جوړ شو ایران ته به یو نرم او باوري پیغام ورکول کیږي د سولې اوربن او خبرو اترو په نوم، خو د دې پیغام تر شا به اصلي کنټرول د امریکا وي. ساده خبره، امریکا پلان جوړوي، پاکستان ایران ته رسوي، ایران پرې باور کوي. راپورونه وایي واشنگټن غوښتل چې دا معامله د اسلام آباد لارې ترسره شي او د پاکستان رول دا و چې دا پټ پلان پر تهران وپلوري. دا څه معنی لري؟ یعنی ایران ته داسې ښودل کیږي لکه دا د هغوی په ګټه وي، خو اصل کې دا د بل چا پلان وي. همداراز سوال دا دی ولې پاکستان انتخاب شو؟ ځواب ډیر واضح دی، ځکه یو مسلمان هیواد دی، ایران پرې تر یو حده باور کولی شي او تر ټولو مهمه خبره کنټرولیدونکی دی. راپورونه دا هم وایي امریکا باور درلود چې ایران به د یو مسلمان ګاونډي له لارې وړاندې شوی وړاندیز ډیر ژر ومني. نو شاید اوس تاسو ته تصویر یو څه واضح شوی وي، یعنی امریکا پلان جوړوي، پاکستان منځګړیتوب کوي، ایران باور کوي او بیا میدان کې یو بل څه پیښیږي. همدا لامل چې پاکستان اعلان وکړ اوربند دی. ایران فکر وکړ حالات کنټرول کې دي، خو اسرائیل خپل بریدون ته دوام ورکړ. دا نور یوازې سیاست نه دی، دا یو څو پوړیزه لوبه ده. یو مخکې سوله ده، بل مخکې جګړه، یو ځای کې خبرې دي، بل ځای کې بمبار. او همدلته دا پوښتنه راپورته کیږي پاکستان واقعا د چا په لور دی؟ د ایران که د امریکا او که د اسرائیل پر لور؟ ځواب به لا نور هم واضح شي. ګورئ کله چې د اوربن خبرې روانې وي ایران هم خپل شرطونه وړاندې کړل. هغه شرطونه چې که ومنل شي نو د سیمې ټول توازن بدلیدلی شي. ایران یو لسنکاتي پلان وړاندې کړ. راځئ په ډیر لنډ ډول یې مهم ټکي وګورو. اول، د جګړې نه تکرار. ایران دا شرط کېښود چې امریکا به بیا هیڅکله پر ایران برید نه کوي او د جګړې د پیل مخه به نیول کیږي. دوهم، د هرمز تنګي بشپړ کنټرول. دا تر ټولو مهم شرط و، یعنی د هرمز له لارې به هره کښته یوازې د ایران په اجازه تیریږي. کنټرول به د ایران په لاس کې وي، یعنی نړیوال تجارت به د ایران تر اغیز لاندې وي. دریم، د یورانیمو بډای کول. ایران وویل موږ ته باید اجازه راکړل شي چې خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړو او امریکا دا د خبرو لپاره ومنله. څلورم، د زیانونو تاوان. ایران وویل چې د جګړې ټول مالی تاوان باید ورکړل شي او دا تاوان به امریکا ورکوي. پنځم، د امریکا پوځ باید سیمه پرېږدي. دا یو ډیر ستر شرط و، یعنی امریکایي پوځونه باید له منځني ختیځه ووځي. شپږم، د مقاومت ځواکونو پر ضد جګړه ختمول. ایران ټینګار وکړ چې د سیمې پر مقاومت ډلو بریدونه باید ودرول شي، په ځانګړي ډول په لبنان کې جګړه ختمه شي. اووم، خوندي تګ راتګ خو د ایران تر واک لاندې. ایران غوښتنه وکړه چې د هرمز له لارې تګ راتګ به خوندي وي، خو قوانین به ایران ټاکي. اتم، ټول بندیزونه ختمول. پر ایران لګېدلي ټول اقتصادي بندیزونه باید ختم شي، حتی نړیوال بندیزونه هم باید لرې شي. نهم، کنګل شوې شتمني بیرته ورکول. د ایران هغه پیسې او شتمني چې بهر کنګل شوي دي باید بیرته آزادې شي. لسم، نړیوال تضمین. دا ټول تړونونه باید د نړیوالو ادارو لارې تایید شي تر څو دا ژمنې بیا ماتې نه شي. نو تاسو اوس لږ فکر وکړئ، دا شرطونه عادي دي؟ نه، دا د منلو وړ دي؟ ډیر مشکل. نو بیا څه پیښ شول؟ ډونالډ ټرمپ دا راپورونه جعلي خبر وبلل. هغه وویل دا ټول دروغ دي، داسې هیڅ پلان نشته. خو ستونزه دلته ده، دا شرطونه چا وړاندې کړي؟ خپله ایران. دا چا انتقال کړي؟ پاکستان. نو همدلته یو لوی تضاد جوړیږي. ایران وای موږ شرطونه ورکړي، امریکا وای دا جعلي دي، پاکستان منځ کې ولاړ دی. نو پوښتنه دا ده آیا پاکستان رښتیا هم پیغام سم رسولی که یې بدل کړی او که نه، که یې دواړو خواو ته بېلابېل روایتونه ورکړي؟ نو دا اوربن یوازې یو موقتي وقفه ده، تر شا یې جګړه لا هم ژوندی ده. په همدې حال کې ایران هم خبرداری ورکوي که اسرائیل په لبنان کې بریدون ته دوام ورکړي نو ایران به هم له اوربنده ووځي. یعنی وضعیت داسې دی اوربن شته خو جګړه هم روانه ده، خبرې روانې دي خو بمبار هم کیږي، ژمنې کیږي خو نه عملي کیږي. او دا ټول څه ښایي؟ دا چې دا یوازې یو سیاسي فلم دی، یو داسې فلم چې هر لوبغاړی خپل رول لوبوي خو پایله یې لا هم نامعلومه ده. نو فکر کوم چې تر دې ځای پورې تاسو یو څه په موضوع پوه شوئ. خو اوس اصلي پوښتنه دا ده دا لوبه څوک چلوي او څوک دوکه خوري؟ حقیقت ډیر ساده دی خو ډیر خطرناک. امریکا غواړي چې ایران تر فشار لاندې وساتي.
اسرائیل غواړي په سیمه کې خپل نظامی برلاسي زیاته کړي او پاکستان د منځګړي په نوم خپل لوبه کوي. خو بیا هم تر ټولو مهم ټکی دا دی ولې پاکستان وټاکل شو. زما په نظر دا ځواب درې برخې لري. اول ټرست یعنی اعتماد. ایران فکر کوي دا یو مسلمان گاونډي هیواد دی، باور پرې کولای شو. دوهم کنټرول. امریکا پوهیږي موږ کولای شو پاکستان تر فشار لاندې وساتو او هر څه پرې تر سره کړو. دریم money and interests یعنی پیسې او ګټه. سیاست کې تر ټولو لوی حقیقت ګټه ده. که ګټه وي نو اړیکې بدلیږي او ژمنې هم بدلیږي. نو نتیجه څه شوه؟ ایران باور وکړ، پاکستان تضمین ورکړ، امریکا پلان جوړ کړ او اسرائیلو برید وکړ. نو دا یوازې یو تصادف نه و، دا یو همغږي شوې لوبه وه. او تر ټولو خطرناکه جمله دا ده که ته په چا باور کوي همغه کس کولی شي تا له شانه په خنجر ووهي او دلته هم همداسې ښکاري. ایران پر پاکستان باور وکړ او همدا باور د هغه تر ټولو لویه کمزوري ښکاري. همداراز نړیوال سیاست کې یو اصل دی، نه دوست تل دوست وي، نه دښمن تل دښمن وي، یوازې ګټې تل پاتې وي. نو اوس ته وایه پاکستان د چا په لور دی؟ د ایران که د امریکا او که د اسرائیلو؟ او تر ټولو مهمه خبره دا ده دا لوبه لا ختمه شوې نه ده، دا یوازې پیل دی. که دا وضعیت همداسې دوام وکړي سیمه به لا نوره هم نه آرامه شي، جګړه به پراخه شي او پایلې به یې ډېرې درنې وي. خو بیا هم په اسلام آباد کې د ایران او امریکا پلاوي ترمنځ خبرې جریان لري. نو انشاءالله موږ به لا هڅه وکړو چې اصلي موضوعات له تاسو سره په واضحه او ساده شکل شریک کړو.